مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر څنګه نوبت لاره بار دی لاره بار مهرباني وکړه السلام علیکم مبین صاحب خیر طبیعت مخه ده شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه 50% عواید د حکومت غلا کیږي شړنګا وای چا غلا کړي څوک غلا کوي ولې غلا کیږي محترم مبین صاحب ګور دا خو د دولت په خلاف تاسو منفي پروپاګاندا کوي تر دې لپاره چې تاسو ځان ته یو دغه پیدا کې زه ګور غواړم کنه یو د حکومت په یو خبره ته واکسه خپل ویل دي موږ نه کوو تبلیغات په خپل ویل دي په خپل دا خبره کړي چې 50% عواید غلا کیږي شړنګا ویل دي وروره موږ نه دی ویلي خو مبین صاحب ګور په دولت کې دنه د غامران شته چې کچېره موږ د جنگ څخه دغه شو دلته د ټوله زمينه د طالب دغه کړی دا برابر کړی دا چې دغه تغله او دغه راځي موږ ته دا وایي چې کابل په ادارې کې مشکلات ستا خو لګ دي ډیر نه دي کنه وو بالکل مشکلات ذکر چې دلته موږ په جنگ کې دیو نه خیر د په جنگ باندې بهانه کوي 15 وزیران لري د کابل ګډاګي اداره دی او پاک نفس وزیر د وزیر چې بغیر تنخواه کار کوي یا صرف خپل په تنخواه باندې گزاره کوي د بیت المال مال نغلا کوي نو میراته واخله دی وزیر نوم واخله ګور جنرال صاحب نو دغه موږ هم نیو ناس نبی په دغه کې خو البته احمد موږ کویږو چې وطن دوست چې ته وایې چې مشکلات لګ دي دی والي نوم واخله دی ولسوال نوم وطن دوست راځي شاین زبادو کې د توار کې دی بیچاره سیونو نه هدرش تبه خپل زبان کې ور دای کاته دا عادت ده دایم لکه شمس باندې نو دی وزیر یو والي د یو چانو ماخله چې هغه یقیني د دیموکراسي لپاره د جمهوریت لپاره قرباني ورکړي وي بغیر تنخواه بغیر لالچ بغیر رشوت کار کړی دی نو ماخله مهرباني وکړه ګور جنرال صاحب مبین ګور تاسو ګور د ټول نمخ کې برته د ولسمشر دوی معاون امر الله صالح چې د ګور دلته کې د سومره د طالبانو د گزارونو دغه نه دغه دلته د وطن صبر وکړه امر الله صالح څویم رسیال دا خو دریم د توای دویم ده نه دویم ده وو تاسو کوم معلومات لري نه دریم ده شاین سبا دریم ده که دویم ده نه څلورم دی صاحب څلورم ده او څلورم غلط کړی دی سروردان ګور دریم مرستيال سروردان شته او دغه چې د صوت ګور د طالبانو څومره گزارونو دغه څه مرستيال مونږ توروره اول مرستيال دوستم ده دویم سروردانش ده دریم مرستيال څه ده خلیلی ده څلورم ده امر الله صالح څلورم ده بالکل څه کې مونږ غلطه خبره ګوره دغه دار موږ په دغه باندې خبره دا معلوم کې چې دویم رستيال څوک ده دا ماون دی دا جنرال صاحب ګوره دا ماون دی دغه دی کوم ماون ته کوي نو مې واخله جنرال دا امر الله صالح امر الله صالح خو څلورم رستيال ده ته دویم ده بس څلورم به خو لکه دغه په دې په دغه باندې نه ته څلورم رستيال ته څنګه دویم وای نو شاین صاحب ګوره مبین صاحب خو له غلطه شو کنه نو خبر دغه څه چې څه سی وای چې څلورم رستيال امر الله صالح درته به غلطي صحیح شي او بالکل هو ګوره شاین صاحب موږ خبره دلته په دغه کو کنه که څلورم رستيال ده نه ولا معلومه سویم رستيال ده څلورم رستيال ده کنه خو خبره دغه کو چې محترم اوریدونکو د افغانستان ولسمشر دوه نوي مرستيالان هم ټاکلي دي دریم او څلورم الله دې قدرمن کړو دی صدا پرین جنرال صاحب شاهین صاحب صدا پرین ماشاءالله جی دغه جدي مینوال دي رب العالمین جدي ګور لغنم خو تکه لخاورې ورډاکه دغه مینوال دي ولر بر افغان پرون مرغله رب دې هدایت ته چې مغه یګه خدای دې کور ګډنه کرام سي الله دا څه سره وای خدای دې هدایت ته چې یاري وته زنه وغل مړای مرستيال دوستان درې ته وای جنرال صاحب ته غلط وای د تراشي گاډي وای او گاډي وای لګیای بل خبره دا دی وزیر نوم را تواخله نو خو مبین صاحب کومه درته وی چې ګوره دلته امر الله صالح دسه وطن دوستان ست چې د کچردي د پیسو لپاره کار کولو کدي د پیسو لپاره کار کولو خو دې بوزي د سخت تخدیدلی وزکه چې کوم گزارونه په دوی شو د طالبانو د پنجاب د لاسه طالب سے بچا گزارو کی ولا کې وروره ګولا شمدان په ونه کې مثال کې طالب گزارنه پکړه هغه جالي چاودنی دي امر الله صالح پاک نفس ده توای کنه خوشحال سعادت کا خوشحال سعادت دي تاسو خو خوشحال سعادت دي تا پاک نفس چې کله په باسي کله بل خو خوشحال سعادت څوک دی څه کار کوي وظیفه یې څه شي ده اوس خو ګوره د دند څخه ګوښه کړی دی خو ډېر مخکې په کورنیو چارو وزارت کې و صحیح شمنن علامه قادر کدی وزیر نو مخلغه خو وزیر نه ده یو ښه وزیر چې ډېر ښه کار کړی دی هغه نو مخله مهرباني ګوره جنرال صاحب دلته کې تاسو وګورئ نو اسد الله خالد وو د خپل دغه کې ښه خدمت وکړو په هر دغه پاتې شوی د خدمت وکړو کوم وزارت دی اسد الله نه دی اسد الله خالد کوم وزارت کورنۍ چارو دفاع وزارت کې
د قبایلو چارو وزارت کې کار دی او ښه کار کړی د وطن ته. نو اسد الله خان کابل شاروال دا غلی سلیمانه ته شاروال نه دفاع وزیر جوړه دا څه بیا اخلان دي په دې نه خبر تاسو د خالد وظیفه څه شي دا هغه خو دې شاروال دا تاسو معلومات نه لري شاروال نه دفاع وزیر جوړ ګوره شاهین مبین صاحب دومره دغه نه مګو په دې وطن په حالاتو څخه خبر یو دومره دغه نه ما تاسو موږ پر ملنډ کوي نو تاسو پر ملنډ کوي نو ته د خلک دی وای ته شاروال ته دفاع وزیر وای خدای دې خوار نه کا نو ګوره تاسو تل زموږ د قدرونو د سپکاوي کړی دی هر هغه چې د ملالۍ شینواري خبرې دی اورېدلې دي اسد الله خالد سره چې د شاروالۍ په موټر کې کړی و ګوره خو دغه شخصي کار دی چې زموږ کار نه لري هر کړي حق لري تاسو خدای مخوار د شاروالۍ په جیب کې ناستو خدای څه سره ویلي خدای ګوره مبین صاحب ګوره هغه به د یو بل سره رضا وي سره زموږ کار نه اما وطن ته زموږ دغه اوس کله انت عبد الله برابر افرین دا صحیح خبره ده چې یو بل سره رضا ته مشکل نشته نو جنرال نو څنګه رضا ده افغان صاحب هغه د دوستمو د شیخو د رضا خبره نه خو زور خبره هغه خو دې بیا محکمه ورته ټاکي کنه کله اوس ډېر مبین صاحب دغه رنګ د دوستمو دغه رنګ خلک مونږ بد راځي اما دولت د وخت مجبور دي چې طالبان بعد چې راتللی نو د مارشالي درشي دی راغستنه زوی مړ طالبانو ته وستل لڅ دبای راولېګه اوس له لار ته ورته درشي باسه درشي ها جنرال صاحب مبارک ها اورم مبارک جنرال صاحب جنرال صاحب یو خبره کوله زه نور لای پښه برک می بيخي د ټلیفون کم ده یو خبره درته کومه کاری صاحب د نوې لمبر واتس اپ ورکړه چې ما ته راولېږي کاری صاحب سعید پوسټ ته صحیح ده بيخي صحیح ده زه به شاهین صاحب ته ورکړم نه شاهین صاحب له تاسو ټول من منو خدای پامان دي خدای زونجل را کامیاب اوسئ سرلوړي شاهین صاحب لمبر ستاسو سره علي شاهین صاحب لمبر ستاسو سره نه دی غو نه هغه دې راولېږي دواړه فیسبوک دستا فیسبوک د مو سره فیسبوک دا یو د خط زما چې د فیسبوک وګورم صحیح شو زه دغه مشه خو به دا سرګردان صاحب دی چې هغه د موږ سره پیژنم موږ تر دا سرګردان صاحب ماشاء الله د څه پیژنم لکه پلانګ زمره ته دا نه بل راغلی د دینار افغان په نامه باندې دا مونږ لکه څه وته مهرباني وکړه افغان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ بالله. مبین صاحب اول شاته بیا شاهین صاحب ته بیا ټول استودیو لیدونکو ټول ته سلامونه احترامات مې کوي. مبین صاحب اوس تیر غنم پوي سومري د مالي تراسه موضوع بارک خبرې وکړو. قدرمن شه موضوع د افغانستان شرنګا په هواي 50% عواید غلا کیږي د ویل دي نو دا څوک غلا کوي دا څنګه عجیب خبره ده. والا مبین صاحب جنرال صاحب وایي دا خو ټول ته معلومه خبره ده چې کورونه په اروپا کې په امریکا کې چا جوړ کړل او د مظلوم افغانانو ټول هغه شتمنۍ لوټ کړل. نو اوس افغانان سوال ته کې نه ولې دي هغه د عسکرو د خپل عسکرونو هغه نشي کولای چې بیچارهګان هغه مړ شي بس ورو جنا خزي په سرکونو سوال کوي مطلب نو دا د هغوی فکر کې نه ده نو د عام افغانانو فکر خو لا هغه بیا وروسته پیدا دي ته اول خپلې ګټې مهمې دي نه د خپل ملک نه د خپل هغه نو د شتمنۍ ته خو معلومه خبره ده چې شتمنۍ دي چېرته وړي دوی خو یو کور ده نو هغه ټول امریکا او اروپا دغه دوه بالکل امریکا او اروپا بس دغه ځایونه دي علامه قدرمن کا نر افغان خدای دې همیشه هم د نر لره پوي شولې ژوندای اوسې قدرمن شمن مبین صاحب دما بس د شاهین لالا ته همیشه سلامونه پوي سوي قربان مشم دا شاهین صاحب انا فيما فکر دي او بالکل هم کې نفیسه مبارک په خیر او لري ځلګان نر افغان آی ډی ته به ان شاء الله مونږ ریکوست ضروري به شاهین صاحب دا سړی برا پیدا کړي ښه زاهد اورور مهرباني وکړه د کابل شاروال نه دفاع وزیر جوړ ک څلورم رستيال نه دویم جوړ ک دا څه عجیب خبرې دي یار ابل له ډیر خو وزیر د خنومي چې د نه پیژنم دا خو ډیر پوه ده د معلوماتو نه موږ متاثر شو مبین صاحب دغه دوه مرستانه د شاروال ته دفاع وزیر وای هو دغه دوه مرستانه دغه من خبر نه و د اشرف غنی دغه څلورم مرستانه د اول مرستانه د سلما د باندې افتتاح چې کوله هلته کې دوه مرستیالان راوته بس دوه ټاکل دي اها هغه کې ډیر شي نه نور څه دنه څنګه واورو د نور څه لري مبین صاحب دنه به شي واورې نو یاره مبین صاحب تاسو ویل د کمال خان په بند باندې خپه دا خو د مبین صاحب دا یو به خلک باندې وبره وبټولوي بعد پچې وبټول کې خدای مخوار نه کا 15 جام وبم پکې اچولې لاغنه ما شاین ډیر بندونه جوړ کړي دي 15 باندم جوړ کړي افتتاحي چې مونږه چاته ویل او هر یو کې 1500 تر 1000 کیلومتر لیکار وب پکې راځي او هر یو ته ملاس لس توربینونه لګولي یعنی په یو حساب باندې مونږ کولای شو دغه 15 بندونه هندستان ته بار پرکو کم ده نه ده شاین سره بالکل د اروپا سره یو صحیح دا متال خو دې زده کنه مبین صاحب دا څه پښتنه وکړه ولایت اسیر مری الله دې ژوندای لاره راشه قربان شم الله تعالی اسیر مبین صاحب دا څه پښتنه د ولایتو کې هم ډیر داسې هغه لري پیږي مثلا دغه د وردګ د ولایت د کوم ولایت سم جواره دی یا مثلا قندهار د جلال آباد د څنګه سره دغه پښتنه کې ته وکی په حساب د افغانستان د ولایتو هغه الله رب افغانه د تخار ولایت لکوم ملکونو سره سرحد لري پاکستان تاجکستان ازبکستان چین شیکاګو بنگلاديش کدا غدراتو ویل مبین صاحب د تخار چې د کندوز سره دغه کندوز سره
کندوز بیا له کوم ځای سره د بنگلاديش سره کله افریقا سره سرحد لري خو دغه نو د ټول افغانستان نه اوس خو داسې خو موږ هم نه دغه چې بس سهار په کندوز کې نو بیا په تخار کې هم پرېږده خو د تاسې دغه خو موږ هېواد څخه بار دغه سوي نو نه خو باید ولایتونه ښه اوس دا راته وایي د قندهار ولایت له هند سره بنگلاديش سره کله سومالیا سره کوم ملک سره سرحد لري ولا دې خو مبین صاحب هم دې خو هم نشته خو د پنجاب سره دغه لرونو د پنجابیان سره دغه ده پنجاب سره خو قندهار ته ګوره او پنجاب ته ګوره خدای دې یو واسه پنجاب ګوره قندهار ګوره ګوره نقل هم در ګوره بن صاحب ګوره موږ دا خبره چې د پنجاب دغه ده قندهار پرېږده هلمند هند بنگلاديش که سریلانکا دې درې ملکو کې کوم یو سره بارډر لري ایران سره وای دې لار بچا نه دا ډېر تکړه انسان دی مبین صاحب هر څه سات ماته زور دی ولا ده من ایران سره غلري وکړه ګوره مبین صاحب ما چې بامیان له کوم ملکونو سره سرحد لري چین شیکاګو نیوجرسي دې درې کې کوم یو سره لري بامیان فکر کوم د پنجاب دغه چې کوم زمونږ خاوره مستعمره ګرځولې ده دغه سره فکر کوم دغه دی چترال دغه ځایانو سره دغه ده بالکل نه سره قدر ما شاء الله به اضافه ژوند خیر ګوره مبین صاحب تاسو ولې د پنجاب پر خلاف ولې تاسو یو دغه دریځ نو پنجاب خلاف تاسو توره کړی ده سو پنجابیان دې تر اوسه وځلې دي جنگ مور سره کړی ده چیرته دې کړی ده په ګوشتې په پوسټا باندې د قاسم مړ شو یو 15 ورځې شهید ورته د ګوشتې پوسټا دې مرته پرېښوده سیم خاردار دې به تیر کړو ځانه کونړ په توغندې ولې تاکو مورس کې بیل دې چې کنځلې ورته کې څه دې کړی دي کومه تر دې کړی ولسمشر دې لخوا سره دې HQ ته لاړ نه پنجاب مستنطقین د امنیت ریاست ته لاړ خپل بندیان پوسې نکړه دا مولا فضل الله دې تاسو ورته ونه وجه د پاکستاني طالبانو بندیانو اسیران موار نکړل عجیب خبره کوي ولا ګوره مبین صاحب نو تاسو کدل ته ګوره تیر کال د اختر په دغه کې جنرال صاحب تعظیم خان چې د پنجابیان دغه څه هونه کړل شاهین صاحب تعظیم خان څوک ده هغه ډنډګیر کوي مبین صاحب هغه وګونه چې وګو د نستې ملخ لري رنگ ورکسه د جنرال نوم هم جوړ مراتو را ملخ ته مو جنرال وای خدای دې بيخو باسه غوګو ته دا جنرال وای یا الله توبه مې دي تاسو عجیب خلکو سره مسارو کاده و شاهین صاحب پاتې ورته یو ساعت او 14 دقیقې دغه خان څوک دغه تم نوبات ورکنه دغه خالد شاور دی الله دې ساتي و خالد شاور ده مهرباني خالد شاور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خالد شاور وعليكم السلام السلام عليكم تاسو الله دې تجور هو تیری مبین ته ماته سره د برمنګام کې ناکې د مستقام وخت راځي نو نه بچي شو خو برمنګام نه لاړل مال ته خلکو شکایتونه کړیو ډیپورټ کړل اوس په سويس کې ما سويس کې ډیر ما ورې ساتل نه اوس ما ماجستر خو شای حال نه وای نه لندن مې پرې خو د ورور لاړل ما ولې چې ما دا شاته هغه مخکې هغه دغه ټیم کو دیم دی ځای خو ځای خبره نه ستاله دی کې جوړ ورو اوسېږي قدر ما ان شاء الله مې ذات مهرباني وکړه مبین صاحب څه خبرې دي څنګه تازه موضوع خبره دا غدي ورور غول چې په لارس په خوست کې وحشت نه بم خبر سوي دي دوی ظلمونه نه دا بار ټول افغانستان کې نن په بل نادر اوس ولسمشر وایي چې حکومت کې 50% اغلا ده کله حکومت د دې چې مشر څوک دی چې په لاس کې کنټرول ده سره علاقه مندان څوک ده د اغل دي څوک دغه باندې کتل مهرباني وکړه مبین صاحب خبره دا ولسمشر یو خو لیونی سویم دی یو پرتیم وایي کدي چې د یو زر سوم کال وته یو زر سوم کال یاد یو کس سل کال یو پیړی سره او دنیا یو سل کال پس نور خلک پیدا کیږي دنیا بدلېږي دا د ظالم بچی د څنګه ټوپونه وای سل کال مخکې لاړو و 15 سوم یې بل شي غږی دا سړی لیونی سوی دی دا سوی لیونی سپه په زنجیرونو تړي دا سړی باید په زنجیرونو وتړل شي په دې لپاره چې دا سړی به حدا دا د یو خبرې کوي بیا د دې ډیره مافي دا په صفه ورځ وای چې خزه مې چاته شکل کنه دا ولې دا سړی په سر نه دی په سر په دې نه دی کدي ته موږ تاسو سوچ ویسو دا سړی لګیا دی و اغلا کوي یو سړی بیا د دې ډیره مافي په دې ورځ ته پنځه په پړه والي وای دا کې مې ورځ ته ساتلې وای دا مې په دې ورځ ته ساتلې ابد په لګیا وای دا څنګه ودینه په دې ورځ راځي د خپل په دې چوکۍ ناس دی وای زه ولسمشر ما غلط څوک دی خو غلم ته د کم خرپه چې د سره خاص سړی دی او کوم چې دته چمچا لګي او چې ولسمشر د هغه شاته ورته چې ګور ولسمشر دی خو زه ورته لګ تیل لګاو شوړته نه و دغه سړی چې دغه کسان د چې دی غونډو پیسې غلا کوي توپي خارج ملکو ته باسي اول ته طلوع کې بل ځای کې راولي ملمانی کې وای تاسو کوی موږ وطن ته خدمت کوو موږ اوسه پر کرای کوټي اوسېږو ولې اوسېږي په کرای کوټي یو قدر حق صحیح وای کرای کوټي په دې اوسېږي هغوی پیږي پردای کډ نیمه شپو ده هغه په دې خبر دي چې دغه چورو چپایل ونه کو دغه نننی کا صفای د اشای سپور کیږي ختميږي راځه د پیسې وا د ملک نه بیرون باسه دلته مزمکه اخلم کور اخلم صبر اوس پاسیم د افغانستان د ملت مال دی او دا موږ ته حساب کیږي نو موږ به وتښتیو نو دا په خپل ځان باندې په خپل عریضه کوي خو زه هغه افغانان ته وایم چې دغه شل کلن دي اتلس کلن دي خدای ته وګوري رسول ته وګوري لګو خيار سي
ته خدای هوښیار سئ په دې تاسو اوس باید پوه سئ چې په خدای یقین وکړئ دغه کم چې دا ورته د کابل اداره چې دا کم چې وایي چې موږ پوره افغانستان باندې مله ولسمشر یم فلانه دغه سړی د افغانستان ملت ته هیڅ خدمت نشي کولی افغانستان 4 ولایت دی په دغه 4 ولایتو کې دغه کابل نه بغیر دغه د بل ولایت یو ورته وایي چې فلاني ولایت کې څو ولسوالۍ دي په خدای کې دې سړي ته معلوم چې په دغه ولسوالۍ کې څه کېږي دې سړي ته نه دي معلومي ظلم روان دی کتابو بېګا خلک داسې نه لري خو دا پیسې راځي د یو ملک د بل ملک نه دا مرداګوي اخلي وایي زه وطن پې جوړم زه دا کوم زه دا ځي هلته یو بند خو هغه شي ته وایي ګورئ چې دنیا یې جوړوي بند خو بند دي دا تله دی یو پولې جوړ کړی دی چې برق به تولید کړي ځمکې خړوبې کړي د پکې 15 جامه اوبه اچولي سر پکې وایي نه ځمکه لګېږي خو خدای یقین کوي یو پولې جوړ کړی چې دا د خپل د کور کلي خلک راغونډ کړي میاشت کې یو میاشت کې دنه دا پول جوړي یو پولې جوړ کړی هغه پول کې هغه ورکړي دي هغه څه دي هغه ورته یو پای 4 پای ورکړي مسپنې و هغه به کړي بیا داسې کې او بیا لاسونه ورته پړه کوي دا خو لیونی شوی دی دا په سور برابر نه دی خو اوس راځي دغه کار دی دغه سړی نور هم وطن اخلي ګوره افغانستان کې دغه وطن کې بې ګناه خلک په شهادت راتېږي او دا مرداګو پې غلی دی زه یوه خبره کوم مبین صاحب والا زړه م ډېر خفه دی په خاص کر په دغه باندې ظلم روان دی ظلم روان کړی دی دغه سړي روان کړی دی دې سړي ظلم روان کړی او دغه غلام چې کېږي دا خو دا اوس لګیا دی په خپل ځان عریضه کوي او دا به انشاءالله تعالی پارځه شرمېدلی دی او شرمېږي به دا الله پاک شرمېږي هغه وایي خدای پاک دې داسې کړه چې بیا د دې مې وایي الله دې په تخته باندې څه شی وکړه نو د دې سړي آخري وخت دی دا خپله د خولې نه حقیقتونه وایي او لګیا دی حالات بیان کوي چې موږ دا وکړل موږ غلا وکړه موږ ظلم وکړو موږ بې ګناه خلک په چا د پرسو ته خدای د ده په حکومت کې علي پور ځان ته هلته ډزوي لګیا دی په ده باندې بدماشي کوي بیا راولي بیا خوسي کوي بیا هلته بې ګناه خلک وایي ته څه شروع کړي دي مبین صاحب نو د دې باندې باید دغه ځوانان چې کوم غلطفهمي کې کیږي ته وګوره ابر ورته مسعود راغلی په فرانسه کې راغلی دی یو سپو پارک هغه اخیسته د مسعود په نوم یې کړی دی او دا د سپو پارک و دا سپي د کې دغه لیونی سپي ته د لیونی سپي دا عقل خالق دی والله شاید څه فائدہ کې بل رسوایی او دا لیونی سپي به راوځي مازیګر کې به وصل ته وتړل نو دغه سپي را وصل دغه ځای د په نو بیا کارځای خلک څه ته خپشيږي نافر بیا چې د لاسونو ټپره کوي عبد الله مزاګر شاته لګیا دی دا خلک کوم ځای ته ورسېدو فرانسه کې دوی بیا وایي چې موږ جهاد کړی فرانسه دی بل ورځ جاپان کو بل ورځ مسلمانانو ته فتوی ورکوي مګر هغه د خالد اورور هغه زخمی زمرای دی نه ښکاري هغه خو بیا د پی ډي مافي سامان ختم شوی دا هغه ته دالته وایي چې شای کار نه کوي هغه ته لګیا علاج کوي او هغه ته هلته جواب ورکړی دی چې ګوره شاید غونډ عمر کار نه کوي او ته هغه فال شوی دی دا ته وخت ورکړی چې شپږ خالد شاور مده سوار دی وانت هم نه ورکوي بیخي ختم دی هغه به دې چې نه پات نه نه کسبه هغه ته جواب ورکړی هغه خپل مرګ مري هغه خپل مرګ مري دا غونډ به د شي ګوري دا نن سبا کې د اشرف غنی صاحب چې دا کنده به چنجي به وي کنه دا ولې چې دا لیونی سوی دی انا ګورې یو نشي لیونی سوی د سر به چنجي وي دا کوم چې دا بیا کړ په لګیا دي او کمال خان باندې جوړ کو پلانې جوړ کو پښتانه جوړ کوروري چې شایسته دي پولونه جوړي په یو پولي جوړ کړل په 2000 افغانان به ګناه وجلی ته خدای ابل اور ظلم ته ګور هر اور دا ظلم لګیا دي کوي بیا چې سترګې پټي زبیر افغان دی او غاګو چې دا کوم زبیر ده زبیر څنګه محترمه که تاسو یو غږ وکړئ اگر چې د مبین صاحب وخت کم دی زبیر افغان مبین صاحب نه غږیږي نو کلاړه عبدالرحیم ته به واخ ورکو او خالد شاور ته وسم دري عبدالرحیم عمری سمانه قربان دي خالق د پسپک عبدالرحیم عمری مایک د خلاص کا مبین صاحب د شلونګا ته واخ مبین صاحب نمبر نه مای ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال صاحب محترم الله دې جزاک قدرمن شو مهرباني خپل پیغام وای واخ ملان کلان دور عبدالرحیم عمری ډېر تشکر کوم تاسو څخه او د شاهین صاحب څخه او قاری صاحب خوستي نه معلومیږي زما سلامونه ورته ورسوي علامه عزت وکړه علامه اجرونه درکړي تاسو د مبارزه زستا تر طرفدار یم جنرال الله مستا طرفدار سي بس بیا قاطع شي غنی بابا ته بواخ ورکو د محترم مریم غنی څخه پلان سلام مهرباني دا د مبین صاحب کې جوړې وخت بخیر ده ولا بخیر الله فضل د مهرباني او کدا اغلا چا کړی دا وروره ولا اغلا خو معلوم دي چې خلاص وخت کوي وبسې وایي پورته مراد ورولې دي دا څه وای دا خو بخیر غلط کار نه کړی شاین صاحب والله الله مسپارم قدرمن شي عزتمن ملګرو باندې مونږ الله